یاره اشمت خانه ستا په باره کې ما ته ډېر زیات شکایتونه پیغامونه میسجونه او احترامات رالیږل شوي دي چې اشمت خان د 500 د میچ نه کېنوي او صرف یې ټسټ ته ورډیکه کوي. هلکه اشمت خانه څه وکړو او څه کول پکار دي؟ یاره میرویس خانه د دې تور سوټ نه او د دې تورې نیکټایي نه د شرف الدین ګیارچه خبره تشي ده کنه چې ما غریب نه څه غواړي؟ پرېږده چې زه لوبې کوم، زه خو یو کس یم خو یو څو کاله بعد به درنه لاړ شم. هلکه خلک درنه غواړي چې یو ښایسته ګرون ورته په کابل افغانستان کې ورته جوړ کړي چې خلک درته راشه موږ سره میچونه وکړي. و شرفه او د شرف الدین ماما یاره اشمت خانه په ګرون باندې خو بلا خرچه راځي او په تا باندې خو خرچه نه راځي که نه؟ موږ د ستا په باره کې به خبرې وکړو د دې میدانونو نه او د دې ګرونونو نه تېر شي. دا زموږ د وس نه بهر خبره ده. مه کوه اشرف خانه، موږ ته دې معلومات دی، ټوله دنیا درنه خبره نه ده خو موږ خو درنه خبر یو که نه. شیخي جیبونو ته شورې لیږي او بلا پیسې د آیسیسي خوا نه درته راځي خو جمع یې کړي دا د افغانستان د دې کرکټ بودیجه څه شوله خو راواخلي او ګرون پې جوړ کړې که نه. مه کوه میرویس اشرفه ظلم مه کوه. یاره اشمت خانه نو په کابل کې دغه ګرون شته دی، څومره ښایسته ګرون مې ته جوړ کړی دی. مه کوه هلکه جب مې دروند دی، زما دا جب مه سپکوئ که نه، مه سپکوئ دا جب مې ښایسته دروند ښکاري چې سپک شي بیا خوند نه کوي که نه. د دې جب نه بې پیسې ځي داسې مه کوئ که نه. یاره اشرف خانه نو هغه ګرون نه دی که نه خو زمونږ د پیلمر غږۍ ده چې کله زمونږ پیلمر غږۍ واچوي که نه نو تاله به یې راوړم او ویې ګوره کېدای شي زمونږ د پیلمر غږۍ هم ترېنه ښایسته زمونږ د پیلمر غږۍ خو به چا خبره برابره کږه ده له دې زمونږ د دې ګو خو چا خبره ګډ وډ کوږ دی. و اشرف خانه داسې مه کوه. او یا لکه راشد خانه خلک وایي که نه چې به د راشد خان نه پیسې واخلي او ګرون پې جوړ کړي کرکټ بورډ کې پیسې نه ورکړي نو راشد خان نه واخلي چې شخصي ګرون جوړ کړي راشد خانه دا بلا څنګه کېږي؟ مه کوه اشمته په ما باندې خو حق نه جوړېږي چې زه ځان ته شخصي ګرون جوړ کړم خو بیا هم هغه د خپلې ایسي او د خپلې وسې برخه به پکې واخلم. اشمت خانه داسې مه کوئ که نه چې صرف یې په راشد خان باندې جوړوئ. صحیح د خپلې وس پورې به پکې چا خبره منډه ټنډه ووهو. صحیح د شاه زلمیانو ځوانانو اتلانو افغانانو په کږه خوله په خوږه خوله او په مزه خوله به د ټولو نه چا خبره لږې لږې راغونډې کړو. لږې به راشد خان راکړي، لږې به نبي راکړي، لږې به ګربز راکړي، لږې به شهیدي ته راکړي او لږې به یې کرکټ بورډ ور واچي به دا ګوند به برابر کړو جوړ دې وکړو. که ستاسو خوښه ده او که نه وی خبره لاړه ګلدانۍ شوه اخر خبره چندو ته کېناستله. اشرف خانه زه خو پیسې در کومه خو یو خبره به منې زما دا شرط دی چې اسانخېل دپاره به په هغه ځای کې بېله د کمنټرۍ دپاره کوټه جوړې او ښایسته وکړه کمنټري کوي ښه او که نه. دا اوس پکې لا د کوم باغ مولی ده په زر خواته سفارش دی خو ته چې هر څوک دی د الله پاک بنده دی جوړ به ورته. اشمت خانه ستا پکې لا څه شرط دی؟ دقه چې راشد خانه دا اوس سنخیل نه پیژني خو زما به دا شرط دی که نه اشرف خانه د شرف الدین ماما چې ته به دې چلې که نه چول به د خیر سره سنخیل ویډیو ګورې هغې نه بعد به ښایسته مزېداره ولغولیک و ناټور اسمان سندرتۍ او مزېدار ګرون به جوړ کړي. صحیح ده که نه چې دا د افغانستان خلک خوشحاله شي. باقي خبره ده شي ده که نه چې پروګرام ته ورګایم